د کهانۍ په شروعات کې موږ 14,000 کاله مخکینی مصر وینو چې په دغه وخت کې مصر ډیر طاقتور وي او د هغې باچا فرعون وي. خو د فرعون راني بل سړي سره مینه کوي او دغه بل سړی عام سړی نه وي بلکې فجاري یعنی جادوګر وي چې مړه انسانان هم راژوندي کوي. خو یوه ورځ چې کله دا جادوګر د راني په محل کې وي نو په دې دوران کې به فرعون راشي او دواړه لاس په لاس ګیر کړي. فرعون چې د خپلو سترګو د وړاندې راني جادوګر سره وویني نو غصه یې اسمان ته ورسي. خو د ده د څه حرکت کولو نه مخکې راني او جادوګر په شریکه باندې فرعون مړ کړي. د دې نه پس راني جادوګر ته وایي چې ته د دې ځای نه وتښته او زه خپل ځان وجنم او چې کله دا قصه اواره شي نو ته به واپس بیا ما راژوندی کړي. د راني مړه کېدو سره د فرعون سپایان راشي او جادوګر ګرفتار کړي او په جیل کې واچوي. خو د جادوګر وفادار کسان د راني مړ لاش پټ کړي او جادوګر لی راوړي. جادوګر چې کله د راني مړ لاش راژوندی کوي نو په دې کې په د فرعون سپایان راشي او دی د داسې کولو نه منې کړي او دا پیره ورته داسې سزا مقرر کړي چې د دې نه مخکې په مصر کې چاته هم نه وي ورکړی شوي. دی ژوندی په یو تابوت کې وتړي او ډېر شي ګونګټان ورته پرېږدي او بیا یې په ځمکه کې ښخ کړي او دغه تابوت دی په یو خاص چابۍ باندې بند کړي او ورسره دا خبره هم وکړي که دا تابوت چېرته چا کولی وکړو نو دا دنیا به د مخکې په شانتې پاتې نه شي. دغه شانتې وخت تېرېږي او اوس موږ 200 کاله بعد وخت وینو چې د مصر هغه ښار مکمل کنډر شوی وي. خو د هغه جادوګر روح اوس هم په دې ځای کې قید وي. اوس په دې ځای کې په کهانۍ کې یو نوی موړ راشي او موږ دریک نوم یو کس وینو چې د خپلو دشمنانو نه تښتي او په تښتېدو کې دې زوړ کنډر ته راورسي. خو دلته کې په رارسېدو سره دې ته څه عجیبه غونډه کې محسوس شي. ځمکه په رپېدو شو په هوا کې د شګو توپان راشي. ریک ډېر زیات ویریږي او فوراً دغه ځای پرېږدي او 3 کاله بعد په ستورۍ کې یو نوی کردار راشي. یوه ښځه چې د زړو معلوماتو جمع کولو ډېره ماهره وي د هغې نوم ایولین وي. د ایولین رور ته یوه ورځ په کودایه کې یو عجیبه شیز میلو شي چې بیا ایولین له راوړي. ایولین چې دغه شیز کولو کې وګوري نو هغه یوه چابي وي چې عامه چابي نه وي بلکې هغه چابي وي په کومه چابۍ باندې چې د هغه جادوګر تابوت کولاویږي او ورسره د هغه ځای نقشه هم وي په کوم ځای کې چې د جادوګر تابوت ښخ کړی وي. ایولین چې دا هر څه وویني نو ډېره زیاته کنفیوز شي او د مدد غوښتلو دپاره د خپلې لایبررۍ پروفیسر له لاړه شي. خو په جواب کې ورته پروفیسر وایي چې دا ځای د خطرې نه خالي نه دی ځکه چې دلته کې څوک هم تللی دي نو واپس ژوندي نه دي راغلي. د دې خبرې اورېدو نه پس ایولین خپل ورور ته وایي چې رښتیا ووایه دا چابي تا ته د کوم ځای نه میلاو شوې ده. په جواب کې ورته ورور وایي چې دا چابي ماته د ریک نوم یو قیدي نه میلاو شوې ده چې اوس هم په جیل کې دی. بیا دې جیل ته ریک سره د میلاوېدلو دپاره لاړ شي او ریک ته وایي چې تا ته دې ځای باره کې څنګه پته ده. ریک ورته وایي چې زه به تاسو دې ځای ته بوځم خو که چېرته تاسو زه د سزا نه بچ کړم ځکه چې نن زما دپاره د پانسۍ سزا اورېدلې شوې ده. بیا ایولین د ریک بچ کولو دپاره جلاد د لالچ ورکړي او ورته وایي چې موږ ډېرې غټې خزانې پسې شاته ځو او که چېرته موږ ته هغه خزانه میلاو شوه نو موږ به تا ته ډېر شی سونه درکړو. دې خبرې اورېدو سره جلاد په لالچ کې راشي او ریک آزاد کړي چې بیا ریک ایولین او د هغې ورور د دغې خزانې طرف ته روان شي. په لاره کې چې دی وګوري نو نور خلک هم دغه طرف ته روان وي. د هر چا دا امید وي چې په دغه ځای کې یوه غټه خزانه ده. خو ایولین ورته وایي چې په دغه ځای کې صرف خزانه نه ده بلکې د جادو یو غټ کتاب هم دی. د دې نه پس چې دی دغه ځای ته راورسي او لاندې غار ته راکوشي. په غار کې لاندې تکه توره تیاره وي. ایولین یوه شیشه راواخلي چې څنګه د نور رڼا په هغې باندې پرېوځي نو دغه رڼا نورو شیشو سره هم وجنګېږي چې دې سره په ټول غار کې رڼا شي. د دې نه پس چې دی په غار کې لږ غونته کې مخکې لاړ شي نو دی جلاد یو سایډ ته ودرئ. خو په دې دوران کې د جلاد نظر په یو پړقېدونکي کاڼي باندې پرېوځي چې دې سره دی په لالچ کې راشي چې څنګه دغه کاڼی مات کړي نو د هغې نه یو تور ګونګټ راوځي او د ده په بدن کې ورننوځي. دی د درد د لاسه چغې شروع کړي او په اخره کې خپل ځان دیوال ته وجنګوي او مړ شي. د دې منظر په لیدو سره دا نور هم ډېر زیات ویریږي او چې کله شپه شي نو دی د اور خواته کیني. خو په دې کې دی وویني چې د خزانې په تلاش کې یو بل ټیم هم دې ځای ته راشي. دواړه ګروپونه دا مشوره وکړي که خزانه پیدا کړو نو خپل منځ کې به یې تقسیم کړو. خو په دې کې اچانک په دې باندې څوک حمله وکړي او دغه حمله کوونکي بل څوک نه وي بلکې د فرعون سپایان وي چې اوس هم د دې ځای چوکیداري کوي او خیال ساتي. دغه سپایان دې ته وایي چې زر تر زره د دې ځای نه وځئ ځکه که د هغه جادوګر روح راپاڅېدو نو په تاسو کې به یو هم ژوندی پاتې نه شي. خو دواړه ګروپونه دا خبرې نظرانداز کړي او په سبا باندې دوباره د خزانې په تلاش کې ولګي او د تالاشۍ په دوران کې دې ته یو زوړ بکس میلاو شي او چې څنګه دې دغه بکس کولو کړي نو په هغې کې هغه کتاب وي د کوم کتاب په ذریعه چې جادوګر خپله معشوقه یعنې د فرعون ښځه راژوندی کوله. په دې کتاب کې د هغه خاص چابۍ ځای جوړ شوي وي کومه چابي چې ایولین سره وي. دې چې څنګه دغه کتاب کولو کړي نو په دې کې اچانک د بره نه یو تابوت راپرېوځي او په دغه تابوت کې هم د دې چابۍ ځای جوړ شوي وي. بیا دې دغه تابوت هم کولو کړي
خو د دغه تابوت په کلا وهلو سره د هغې نه یوه زړه ډانچه راپرېوځي. دا د هغه جادوګر ډانچه وي کوم چې په سلونو کالو مخکې د پیرون سپایانو په دې تابوت کې ژوندی بند کړی وي. د دې نه پس چې شپه شي نو نور ټیم وده شي خو ایولین دغه کتاب راواخلي او د ریک خواله لاړه شي او ورته وایي چې دا هغه کتاب نه دی د کومې چې ما تلاش کوو ځکه دا خو د جادو کتاب دی. بیا چې دی دغه کتاب کولو کړي نو په هغې کې دننه ډېر شی منترې لیکلي وي. ریک چې په دغه منترو کې څنګه یو منتر ووایي نو په دې کې د هغه جادوګر ډانچه ژوندی شي او راپاسي او ورسره د هر طرف نه ګونګټان او نور حشرات هم راخواره شي او په دغه ځای کې موجود په ټولو خلکو باندې حمله وکړي. په دې درز غوبل کې ایولین د دې خپل ګروپ نه جدا شي او بل طرف ته جادوګر د ټولو نه مخکې هغه کس پسې لاړ شي چا چې د تابوت کولو کړی وي. جادوګر د دغه کس نه سترګې وباسي او په خپل ځان کې ولګوي. په دې دوران کې د نظر په ایولین باندې هم پریوزي چې بیا د ایولین طرف ته ور روان شي. ریک د منې کولو دپاره په د باندې یو ډز وکړي خو د ټوپک ګولۍ په د باندې هیڅ اثر نه کوي. په دې کې د پیرون سپایان هم دې ځای ته راشي او دې ته وایي چې تاسو له موږ مخکې خبرداری درکړی و خو تاسو دغه تابوت کولاو کړو او اوس به دې تاسو ټول مړه کوي. د دې نه به ښه دا وي چې تاسو اوس د دې ځای نه وتښتئ. خو ایولین ریک ته وایي چې دا غلطي موږ کړې ده او د ده منې کول اوس زموږ فرض دی. بل طرف ته جادوګر دوباره د هغه سړي خواله لاړ شي د چا نه چې سترګې ویستې وي خو دا پیره د هغه نه ټوله وینه وڅکي او دغه شان چې نور انسانان مړه کوي نو د هغې نه طاقت حاصلوي او شکل یې د انسانانو په شان جوړیږي. خو چې کله دوباره ایولین پسې د هغې کمرې ته لاړ شي او په هغې باندې حمله کوي نو په دې دوران کې دی په دغه کمره کې د پیشو آواز واوري او چې څنګه د پیشو طرف ته وګوري نو د سترګو په رپ کې د دغه ځای نه وتښتي. د دې منظر په لیدو سره ټول ډیر زیات حیرانه شي چې دا دومره طاقتور سړی آخر څنګه د یو پیشو نه وتښتېدو. بیا دې د دې معلومات حاصلولو دپاره هغه کس له لاړ شي کوم کس چې د دې ځای حفاظت کوي. دې دغه کس ته وایي چې دا جادوګر د پیشو نه ولې یریږي خو په جواب کې ورته دغه کس وایي چې اصل کې پیشوګان هم د دې ځای حفاظت کوونکي دي او چونکې جادوګر خپل پوره طاقت لا نه دی حاصل کړی په دې وجه دی د پیشوګانو نه یریږي. کله چې دی خپل پوره طاقت حاصل کړي نو بیا به دی د یو شي نه هم نه یریږي او د طاقت حاصلولو دپاره به دی هغه 4 کسان مړه کوي کومو چې د تابوت کولو کړی وي. بیا ایولین دغه کس ته وایي چې دې جادوګر کله په وړومبي ځل زه خو م ولیدم نو ماته څه نه وو ویلي. په دې باندې ورته دغه کس وایي چې ستا په ذریعه به دی خپل معشوقه راژوندی کوي یعنی د هغې راژوندی کولو دپاره به ستا قرباني ورکوي. بل طرف ته هغه دویم کس چا چې تابوت کولو کړی وي هغه ځان سره د جادو کتاب واخلي او د دې ځای نه تښتي. ایولین دې هم دغه کس پسې شاته لاړ شي خو د دې د ورتلو نه مخکې هغه جادوګر راشي او دغه سړی مړ کړي او د جادو کتاب ترې واخلي او ورسره طاقت ته هم حاصل کړي چې د هغې نه پس دا جادوګر مکمل د انسان په شان شي او بیا د شپې غلی غلی د ایولین کمرې ته ورشي او ډیر خاموشه هغې سره په خوا کې کینی. خو چې څنګه یې راوچتوي او د دې ځای نه تښتوي نو په دې کې پرې ریک راشي چې ورسره په لاس کې یوه پیشو هم وي. دغه جادوګر چې پیشو وویني نو ډیر زیات ویریږي او د دې ځای نه وتښتي. د جادوګر د تښتېدو نه پس ریک ایولین ته وایي چې دا جادوګر به موږ د ګولډن بک په ذریعه ختمو ځکه چې په دغه کتاب کې د طاقت ختمولو ټولې منترې دي او دا هم ورته وایي چې دغه کتاب یعنی ګولډن بک هم په دې ځای کې چېرته پروت دی. د دې نه پس د ایولین او د ریک ټول ټیم د دغه کتاب تلاش شروع کړي خو په دې دوران کې په د جادوګر نظر پریوځي او ایولین ګیره کړي او د هغې نه پس په ټول ښار کې د خپلې بادشاهۍ اعلان وکړي او دا هم ورته وایي که تاسو چېرته زما خبره ونه منله نو زه به تاسو ټول مړه کم او د خپلې معشوقې راژوندی کولو دپاره ایولین ځان سره بوځي او د ریک او د باقینو ټیم د مړ کولو دپاره خپلو سپیانو ته حکم وکړي. خو ریک او باقینو ټیم د د سپیانو نه څه په طریقه باندې خپل ځان بچ کړي او د هغې نه وتښتي او د ایولین د بچ کولو دپاره او د دغه جادوګر د مړ کولو دپاره د هغه کتاب تلاش نور هم تیز کړي او آخر کار د ډیرو سختو مرحلو او د مصیبتونو نه پس دې ته دغه ګولډن کتاب میلاو شي. بل طرف ته جادوګر د خپلې معشوقې راژوندی کولو دپاره ایولین تړلی وي او د جادویي کتاب نه ورته منترې شروع کړې وي خو چې کله دا جادوګر ټولې منترې سر ته رسولو واله وي او خپله معشوقه راژوندی کولو واله وي نو په دې کې د ایولین رور سره د ګولډن کتاب دې ځای ته راشي. خو مسله دا وي چې د دغه کتاب کلا وهلو چابي جادوګر د مخکې نه ایولین نه اخیستې وي. بیا جادوګر د دې د ختمولو دپاره د خپلې جادو په ذریعه د روحونو یو پوج راپاسی چې د مخې سره په دې باندې حمله وکړي. جادوګر د دې موقع نه پیدا اوچته کړي او د کتاب اخیستلو دپاره د ایولین رور د مرۍ نه ونیسي خو په دې کې پرېک د شاته نه راشي او جادوګر په سر باندې ووهي او د کتاب چابي ته هم واخلي چې بیا دغه کتاب سره د چابۍ د ایولین خواله یوسي
د هر څه سره جادوګر له ډیره غوسه ورشي او چې څنګه د ریک د وجلو دپاره د هغه خواله ورشي. نو په دې کې ایولین د دغه ګولډن بک نه څه منترې ووایي. د دغه منترو په ویلو سره یوه خیالي قافله راشي او د دې جادوګر د وجود نه واروبار وځي او د جادو ټول طاقت یوسي چې د هغې نه پس دغه جادوګر یو عام انسان پاتې شي او بیا یې ریک په خېټه کې یو څو چړې ووهي. د دغه جادوګر په مړ کېدو سره دا ټول محل په ړقېدو شي چې بیا ریک ایولین او د هغې رور په منډه باندې د دې ځای نه وځي او د دې په راوتو سره دا ټول ښار په خاورو کې پټ شي. په اخره کې مونږ وینو چې دا درې واړه پوخانو باندې سواره وي او ورسره ډېر شي خزانه هم وي. یعنی دې د دې خطرناک سفر نه خالي لاس واپس نه وي روان. دې سره دا ښایسته کهاني هم په دې ځای باندې ختمیږي. دوستانو که ویډیو ښه شوی وي نو لایک کمنټ کوئ او چینل در سره سبسکرایب کوئ.